د غزني مدني فعالان وایي په غزني کې د حوزوي ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د زرګونو کسانو لاسلیکونه راټولوي. د غزني د مدني ټولنې غړي وایي په دې ولایت کې د حوزوي ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د زرګونو کسانو لاسلیکونه به ولسمشر غني ته وسپاري. د مدني ټولنو غړو ویلي چې په دې ولایت کې د حوزوي ټاکنو د ترسره کېدو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د هغوی پر وینا که انتخابات حوزوي نشي د غزني خلک پکې برخه نه اخلي او بیا به ټاکنې خپل مشروعیت له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو حوزوي کولو طرحه د کمیسیون لخوا رد شوې. بحث دا دی چې د ټاکنو حوزوي کولو پر وړاندې اصلي خنډ څه دی او بل بحث په ټاکنو کې د غزني برخلیک دی چې تر اوسه حکومت او کمیسیون د جنجال ته رسیدګي نه ده کړې. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خپرونه ګورئ. په نن کې د ټاکنو حوزوي کولو په اړه د غزني د مدني فعالانو پر وروستي حرکت غږیږو چې پر موضوع به راسره دوه قدرمن میلمانه بحث وکړي. سیاسي شنونکی ثناء الله مخلص او د غزني د ځوانانو د همغږۍ خوځښت د مطبوعاتي کمیټې غړی انجینر شهزاده عاصم. ستړي مه شئ. عاصم صاحب، د بحث له تاسو څخه پیل کوم. د غزني ستونزه د ټاکنو له اړخه کوم ځای ته رسېدلې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او درنو لیدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. د غزني ستونزه لکه تاسو په ستاسو د میډیا نه ټول ولس ورباندې خبر دی. له بده مرغه تر اوسه پورې هغه غوښتنې چې د غزني د ولس دي هغوی ته مثبت جواب نه دی ورکړل شوی. اوس هم د ټاکنو د کمیسیون دروازه تړلې ده او له نیکه مرغه موږ نن په کابل کې د همدغې ستونزې لپاره او په څنګ کې د نورو سکتورونو کې چې موږ هلته ځپل شوي دي پښتانه، د دې دپاره موږ نن په کابل کې یو دفتر پرانیستل چې د غزني ځوانان او مشران او مدني فعالان به په ګډه له همدغه دفتر نه کار اخلي. تر اوسه پورې هغه طرحه چې موږ هغه استازي ته چې د مرکز ته غزني ته راستولی موږ ورکړی، زموږ همدغه یو شعار و چې مثلا یا باید ټاکنې حوزوي شي په غزني کې او که ټاکنې حوزوي کېږي نه دوهم آپشن زموږ لپاره نشته، بیا به موږ خپله ټاکنې تحریموو او نور څوک به هم منع کوو. ځکه دا د دې ولې دا ستونزه راپیل شوه، له کوم ځای نه راپیل شوه؟ کله چې په غزني کې د ټاکنو که په اداره کې هغه د ګمارنو پروسه پیل شوه، همغه ورځو کې د غزني پښتانه لیسانس کسان له شارټ لیستونو ووهل شول، د هغوی اسناد چیرې شول او برعکس د یو بل قوم 12 پاس هم مقرر شو، حتی د مکتب شاګرد هم پکې مقرر شو. د غزني کمیسیون د ادارې 80% کسان د یو قوم نه مقرر شو. هغه کسان چې دوی په فکر کې درلود، په پام کې درلود، هغوی ټرین کړي وو او بېلابېلو سایټونو ته یې واستول. هغه پاتې یو کمه فیصدي 15-20% چې پاتې وو هماغه کارمندان چې دوی غزني تقریبا 50 شاوخوا سایټونه لري، مرکزونه لري. په مرکز کې په دغو کې یوازې پښتانه یو څو کسان ځوانان د هغو سایټونو لپاره مقرر کړي دي چې هغه نسبتا ناامن دي. نور هلته هم ټول دی په اختیار کې دي. په ځینو ولسوالیو کې پښتون میشتو ولسوالیو کې هلته هغه د شکایاتو مسؤلین مثلا هغه د دوی کسان دي. څرنګه بیا زه کولی شم چې زما شکایت هم له ده څخه وي، بیا ده ته شکایت وکړم که نه؟ په مجموع کې د غزني لپاره دا یو ناورین ده، دا اوس فعلا جریان لري. د غزني لپاره د ټاکنو حوزوي کول دی، ولې حوزوي کولو طرحه تاسو ولرئ چې موده وړاندې کمیسیون رد کړه؟ بخښنه غواړم. دا ګوره که موږ تاسو دا ټول ولس په جریان کې دی، دا د رئیس جمهور او د دوی د معاونینو همدغه وعده وله ولس سره د په منشور کې لیکلي دی چې دوی به ټاکنې حوزوي کوي او حوزوي سیستم ته به کار کوي. خلکو په همدې خاطر رایه ورکړلې او د پروسې له پیل نه څو میاشتې وړاندې دغه طرحه د سرور دانش ته په اختیار کې ورکړل شوې ده. سرور دانش له بده مرغه څو هغه وکیلان دي هزارهګانو چې دي او دی ده او ځینې نور نفوذي کسان چې دي، دوی خپله قصدن شعوري دا کار وکړه چې هغه طرحه وځنډوي، کار ورباندې ونه کړي. کوم اوس ټاکنې ډېر رانږدې شوې، له هغه وروسته یې بهانه یوازې بهانه یې دا وه چې وخت هلته کم دی، کار نشي ورباندې کولی. که د ټاکنو د حوزوي سیستم لپاره طرحه ډېره پخوا ورته ورسول شوې وه. او ستاسو غوښتنه یوازې غزني کې دغه ټاکنې حوزوي کول؟ بلې، په دې خاطر ځکه غزني استثنا ده، موږ سره ته ډېره بریده منلی هم د لوړپوړو چارواکو منلی، حتی ډاکټر صاحب عبدالله موږ سره هلته په دې خاطر منلی دی. غزني کې پښتانه او تاجک او سادات هغه چې دي هغوی که غیر حوزوي سیستم وي بیا هم د دوی حقوق، دوی له خپلو حقوقو محرومیږي.
بله خبره دا ده چې په ټاکنو سره هماغلته جوخ په هماغه ورځو کې چې یعنې لامل یې بیا دا سو چې موږ ټاکنو دفتر وتړل. دوی چې کومو پښتنو ولسوالیو کې مرکزونه رجستر کړي وو هماغه مرکزونه بیا په ساحه کې ډېر راکم کړل. مثلا د غزني د پښتنو د 7 ولسوالیو د مرکزونو شمېر 22 ته رسیږي. د 7 ولسوالیو خو د یوازې د اجرستان د مالستان او د جاغورو د 2 ولسوالیو د مرکزونو شمېر 15 مرکزونو ته رسیږي. دوی په پښتون میشتو ولسوالیو کې چې کوم مرکزونه رجستر کړي وو له هغې اندازې هغه په ساحه کې چې رجستر کړي له هغې اندازې بیا بیرته راکم کړي دي. مثلا مقر ولسوالۍ کې 14 مرکزونه رجستر کړي وو هغه یې 19 ته راکم کړي دي. د واغظ په ولسوالۍ کې 8 مرکز او تر اوسه هیڅ شتون نه لري. د خوږیاڼو په ولسوالۍ کې همداسې په اوبند کې 14 رجستر او 7 ته یې رقم کړي دي. په اجرستان کې به هیڅ دلایل د نام نه ورته ویل کېږي چې مرکزونه رقم شوي دي څه ډول بولي؟ او بالکل دا فکر کوم د ټاکنو د کمیسیون د رئیس وظیفه نه ده چې دی ووایي چې فلاني ولسوالۍ کې ناامني ده نو زه هلته باید ټاکنې ونه شي، بلکې د ده دا مسؤلیت ده. دی دا مسؤلیت لري چې دی باید دغه ستونزو په اړه له اړوندو ارګانونو سره د کورنیو چارو وزارت له اړوندو ارګانونو سره د خلکو له همغه ستونزه حل کړي، ورته د خلکو ته زمینه مساعده کړي چې رایه وکړي. دی برعکس د دې بجای چې خلکو ته ستونزه حل کړي دی برعکس هماغه یو بهانه بولي چې دا ټاکنو کې په ولسوالیو کې امنیت نشته نو بیا ټاکنې ترسره کوي. بله خبره ده چې ولې تر دغه ټاکنو تر نږدې کېدو نه مخکې ولې په غزني کې دومره جنګونه نه وو؟ ولې له ټاکنو له پیل سره جوخت هلته ولسوالۍ ورته سقوط کوي، هلته پوسټ ورته سقوط کوي، هلته په پوسټو په قومندانیو باندې بریدونه هم کیږي. دا شاوري من ناسم صاحب تاسو سره په همدې مسله باندې راګرځم چې په غزني کې ځینې ناامنۍ قصدي دي او د ټاکنو څخه وړاندې دغه سانسازي شوې ده چې باید غزني ناامن شي، چې ځل بیا غزني په پارلمان کې یو مشخص قوم یا مشخص ولسوالۍ خپل استازي ونه لري. د دې په دلیل باندې تاسو سره راګرځم. مخلص صاحب د ټاکنو حوزوي کولو غوښتنه ډیره پخوا ده، لکه څنګه چې عاصم صاحب ورته اشاره وکړه چې په دې برخه کې ولسمشر هم ژمنه کړې وه او نورو سیاسیونو هم په دې برخه کې خپلې څرګندونې کړي او ژمنې کړي چې دا سیستم باید حوزوي شي. اصلي خنډونه د حوزوي سیستم پر وړاندې ستاسو نظر څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه تاسو ته عاصم صاحب ته او ستاسو ټلویزیون ټول لیدونکو ته سلام ادب او احترام وړاندې کوم. وعلیکم السلام. په افغانستان کې اصلا اول د ټاکنو دپاره یو میکانیزم موږ نه لرو. داسې یو میکانیزم چې پر هغه باندې واقعا انتخابات وسي. واقعا اوسنی سیستم د کاملا دې ته جوړ دی چې انتصابات دي، پر دې باندې انتخابات ناممکنه دي. دغه سیستم چې هر چا جوړ کړی دی، هر چا چې دا طرح ورکړی دی، هر چا چې دا پروګرام ورکړی دی، دا غلط ورکړی دی. ځکه اوسنی سیستم، اوسنی پروګرام، اوسنی میکانیزم هیڅ انتخاباتو دپاره جوړ نه دی. پر کاغذي تذکرو باندې انتخابات کېږي لکه پر کاغذي کارټونو باندې چې کېدل. که دلته د انتخاباتو کمیسیون سره یو سوچ او فکر او ایډیالوژي ورسره وای او دلته یو میکانیزم جوړول، خو دغه به وروره جانه دغه ټاکنې چې اوس په دومره وخت کې دوی په خلکو باندې سټیکرونه د تذکرې لګولي وای، خو الکترونیکي تذکرې به یې ویشلې وای، پر دغه به شفاف انتخابات کړي وای، نه به درغلي کېدلې، نه به بله کېده، نه به بله. دا اوس تاسو وګورئ څه مشکلات دي. دا یو اصلا دا د انتخاباتو اصول نه دي، سیستم نه دی. په دوهم اړخ کې چې دی لکه ما چې مخکې ویل چې انتخابات دلته نهسته، یوازې انتصابات دي. هغه که یوازې د غزني دپاره انتخابات ورعوضه کېږي، موږ په کابل کې هم دا بیره لرو، په نورو ولایاتو کې هم دا بیره لرو. ولې د یوه ځای د خلکو حق په بل ځای وخورځي؟ دا چې په یوه ځای کې ناامني دلته طالبان مشکل جوړ کړی دی او حکومت مشکل جوړ کړی دی، دا خو د ولس ستونزه نه ده، نو دا خو د دوی د دواړو طرف ستونزه ده. نو ولس بیا په دې کې ولې د حق څخه مستفید نشي؟ دا ولس ته باید ولې دا حق ورنه کړل شي؟ نو دا خو د حکومتو د جانب مقابل ستونزه ده، په دې کې خو د ولس ستونزه نشته. هغه ولس چې بیا خپل استازی نه ټاکي او پارلمان ته نشي راتلی، هغه ولس بیا د چا دروازه وټکوي؟ خو دغه ستونزې د نسبي حل لپاره، د موجوده حل لپاره چې په یو ولایت کې ناامني ده یا ځینې ولسوالیو کې ناامني ده او د ټاکنې امکان نه لري یا سختې وي، بدیل حوزوي ټاکنې وړاندې شوې د افغانستان او د هیواد کې چې یوازې غزني نه ډېرو نورو ولایتونو کې هم ناامني شته. نو حوزوي سیستم ولې نه رامنځته کېږي؟ د دې پر وړاندې اصلي خنډ ستاسو له نظره څه ده؟ اصلا دغه د حوزوي سیستم دا تر ټولو ډېر یو ښه طرحه ده. په ځینو ځایو کې به 100 کسان رایه ورکړي، په ځینو کې به 50 کسان رایه ورکړي، په ځینو کې به 60 کسان رایه ورکړي. 80 کسان د خپل استازي وټاکي، هغه 50 په خپل وټاکي، 100 به خپل وټاکي. خو دغه سیستم چې نه عملي کېږي، اصلا ستونزه هم په حکومت کې ده.
هم د ټاکنو په کمیسیون کې د ټاکنو کمیسیون خو حکومت خو دواړه سره یو دي، نه هغه خپلواک دي او نه هغه خپلواک دي، دواړه سره مدغم دي. اصلا دا ستونزه خپله د خلکو په قصدي شکل جوړه کړې دي، غواړي چې یو تعداد خلک له دغې پروسې څخه غیر برخمن کړي. ټاکنو مشروعیت به بیا څنګه کېږي؟ ځکه چې ټاکنې سرتاسري نشي، د افغانستان د اساسي قانون په اساس باندې ټاکنې باید سرتاسري او عادلانه وي. نو اوس که کله یوه ولسوالي له ټاکنو بې برخې کېږي او ټاکنې مشروعیت لري؟ هېڅ ټاکنې مشروعیت نه لري. ما درته وویل چې اصلا دغه سیستم چې دی دغه اوس چې روان دي د انتخاباتو ده، اصلا دغه مشروعیت نه لري. تاسو وګورئ، زه تاسو ته دا څنګه مشروعیت دی، څنګه انتخابات دي. دا اوس پر تذکرو باندې په کورونو او دفترونو کې سټیکرونه لګول کېږي. سټیکرونه زه به مثالونه ورکړم، ادرسونه بیا ورکړم، د انتخاباتو کمیسیون دي ورسي، ملي امنیت دي ورسي، زه به ور وښیم چې په احمد ځای کې محمود ځای کې ادرسونه په دغه کابل کې بیا ورکړم، په دغه تایمني کې بیا ورکړم. ور دې دوی دې وګورئ هلته په کورو کې ورور جان د انتخابات له مرکز بغیر په کورو کې پر تذکرو باندې سټیکرونه لګول کېږي. دغه ادرسونه تاسو ته معلوم دي؟ حکومت نه دی پرې خبر؟ زه ورکوم حکومت که زما غږ اوري که دلته یو اداره شته رادیسي ورور جان، زه دا څه کوي چې لاس په لاس کسان ورکوم چې تذکرې خرڅوي، لاس په لاس کسان ورکوم چې تذکرې خرڅوي. هغه ورور جانم 500 نه زر 10,000 20,000 15,000 تذکرې خرڅوي، پلور شروع کړي دي ورور جان. دا د انتخاباتو اصول دي. آیا پر دغه ترتیب باندې انتخابات کېدل چې که دغه حکومت ما غږ اوري دلته یو اداره شته تماس دې ونیسي، زه به ورور جان خلک لاس په لاس ورکړم، تذکرې به یم په شای ورور جان یو د بل په بازار کې به ول داسې تصویرونه داسې عکسونه په ټولیزو شبکو کې مخپاره شول. خو اصلي خبره دا ده چې داسې څوک شته نه چې دا مسؤلیت ومني او ځان څخه دا پوښتنه وکړي چې اوس څه وکړي. باید کله چې په تذکرو باندې سټیکرونه لګول کېږي په شخصي کورونو کې دغه کارونه روان وي، نو مسؤلیت د چا د امنیتي ادارې دا کار وکړي یا کمیسیون په دې برخه کې له امنیتي ادارو مرسته وغواړي چې که چېرې دغسې څوک خو ونیول شي د جزا د کوډ په اساس هغوی ته باید سزا ورکړل شي. اصلا ستونزه هم دلته ده. د انتخاباتو کمیسیون هم په دې ټولو خبر دی چې په بازار کې تذکرې خرڅېږي. زه وکیلان هم ورښیم چې تذکرې رانیولي دي، خلک هم ورښیم چې خرڅوي، مرکزونه یې هم ورښیم. په لیاز د خدای که دلته یو اداره وجود ولري، یا ملي امنیت وجود ولري، یا کومنداني وجود ولري، یا د انتخاباتو کمیسیون وجود ولري، خو په دې درو سره کې خو یوه اداره باید پر دغه باندې یو اقدام وکړي. دغه برایي په برایي ورسره ناست وي. د کابل څخه نور احتمالي نمایندان هم راسره ناست. به خدای چې په همدغه مسله ورسره ګډ چې احمد دا په فلاني ځای کې دغه پروسه روانه، په فلاني ځای کې دوکانونه خلاص شوي د تذکرو باندې. و دی ورغلی چې ورور جان تذکرې هغه ورته چې څونه یې غواړي په 2 ورځو کې 10,000 هم درآمده کوم، 15,000 هم درآمده کوم، سټیکرونه یې هم لګول، تذکرې کاپیان یې هم لګول. دا انتخابات دي، خو انتخابات نه دي. د ټاکنو کمیسیون سره هم دغسې یو سیستم موجود نه ده چې تفکیک کړي جعلي تذکرې، جعلي سټیکرونه له اصلي تذکرو سره. یو بل شی چې دا د انتخاباتو کمیسیون تاسو وګورئ، ګوره څو سوالونه دي دغه، یعنی ډېر ماشومانه حرکت دی. یو وار خو په کابل کې تاسو وګورئ څومره کسانو نوملیکنه کړې ده. یو کابل دی، نور ولایتونه کې د هماغه نوملیکنې په اساس باندې بیا بیرته نوماندان ته ویل دي چې راسي بیرته تاسې 1000 دانې تذکرې هم جمع کړئ، اسناد مو جمع کړي، انتخابات کمیسیون ته وسپارئ تر څو نوماندي. و چې دا دواړه سره مقایسه کړي دومره تذکرې نه دي وتلي لکه دا نوماندان چې راټولې کړي. دا مجبور یو د بله کاپي سره واخلي. دا یو مسله ده چې بل دلته وخت ورته کم کړی دي، او بل انتخابات په کمیسیون کې کومه دي داسې یو سیستم چې اصلي او جعلي سره معلومي کړي. اصلي او جعلي تاسې به وګورئ دغه میز شاید همدغه ځای شاید، بیا به هم دغه زورواکي، بیا به هم همدغه لنډه غریزي، بیا به هم همدغه پیسې، بیا به هم همدغه انتصابات دي. ولاکه په دې افغانستان کې انتخابات ویني کنه دغه ما خبره ده. مننه مخلص بیا راګرځم تاسو ته. عاصم صاحب اول که د غزني کې سیستم بالاخره د نمایندانو نوملیکنې ته رسېدلی دی او غزني کې د کمیسیون دروازې تړلې دي، خلکو نوملیکنه کړې ده په غزني کې؟ نه مننه. د غزني پښتون ولس الحمدلله ټول متحد دی او تر اوسه هغه نمایندان چې تذکرې هم لري جمع کړي دي، یو ځای کړي دي او ټول چمتووالی ورته نیولی دی، خو تر اوسه پورې نوملیکنه نه ده کړې. او دا د خلک په مرکز کې یوازې په مرکز کې مرکزونه خلاص دي، د غزني په مرکز کې په داخل ښار کې هغلته نوملیکنه کوي. په ولسوالیو کې تر اوسه پورې هغه سهولتونه هلته نه دي چمتو شوي، نه دي اماده شوي. او یوه بله خبره ډېره مهمه ده، هغه دا چې د غزني ولایت په د ټاکنو د ولایتي ادارې سره سره دوی جاغورو ولسوالۍ ته یو موازي اداره ورکړې ده. دا هغه څه دی چې دوی ته د هر ډول یو پراخې سیستماتیکې درغلۍ زمینه مساعدوي.
او په دې کې یعنی د پښتنو هم دغه کار کړی وای فکر نه کوم چې دوی په بهر کې هم لجنه وای کړی د مخه دی نه ونیولې خو چې دوی دا کار کړی دی دوی یوازې بهانه دا بولي چې هغه لري د جغرافیې په حساب باندې وای که د جغرافیا موازی اداره مثلا د ټاکنو ولایتي اداره چې کوم سہولتونه لري هغه دوی په جغرافي په ولسوالۍ کې هغه یو اداره ولسوالۍ کې د ټاکنو کمیسیون دفتر خلاص هغه ته د دفتر لري په ولسوالۍ کې او د دلیل یوازې دا چې هغه مرکز نه لري دی کچېرته د دوی دلیل همدا چې مرکز نه لري دی له دوی نه وروسته بیا د اجرستان ولسوالۍ ده د اجرستان ولسوالۍ د افغانستان ولسوالۍ ده د افغانستان وګړي دي په همدغه جغرافیه کې د افغانستان جغرافیه کې دي کدی من حیث د افغانانو من حیث د غزنیوالو فکر کول بیا خو او لمړیتوب باید هغه ولسوالۍ ته ورکړی وای په عین ډول د ناوی ولسوالۍ ګیلان ولسوالۍ نور ولسوالۍ ډېر لري د مرکز نه نو دغه اداره چې دوی موازی اداره جوړ کړې ده دا خاص د یو سیستماتیک درغلۍ په مخه دغه جوړه شوې ده د یعنی کټاکنو کمیسیون دغه سي مو خپلواک وای کچې هم دغه خپلواک وي نو بیا لطفا دغه د ولسوالۍ کې د خپل سری ادارې مخنیوي دی وکړي هغه د بیرته وتړي یا د موږ ته ولس قناعت راکړي چې په کوم وسولو ځکه د دوی نه لري موږ هم د جغرافیې د فاصلې په زاویه نه موږ خاطر ولسوالۍ لرو او هم د غریبۍ او د فقر او د بدبختۍ له نکاح کورته وګورم هغه اجرستان د دوی نه ډېر دربدره دغه ولسي نو هغوی ته باید لومړیتوب ورکړي اصلا هدف دا د شیل درغلې وشي بله مسله چې تاسو پرېښوده په اول برخه کې چې په غزني کې ځینې نامنۍ قصدي جوړېږي تاسو اشاره وکړه چې له ټاکنو وړاندې چې دا پروسه پیل شوې نو غزني کې دغسې ولسوالۍ نه سقوط کېدی لکه په تېرو دریو اونیو کې چې په درې ورځو کې درې ولسوالۍ سقوط شوې دغه نامنۍ قصدي دي بالکل زه تاسو خپل معلومي مخکې له دې چې ټاکنې راورسېدې له ټاکنو نه مخکې خیر و خیریت و هېڅ خبره نه وه هلته تاسو دا همدا اوس هم تاسو له ځینو ولسوالیو څخه تاسو له ګیلان څخه تاسو له مقر څخه تاسو له اوبند څخه د ولسوالیو څخه تاسو د جنګ خبرونه نه وینئ هلته به د خلکو یعنی د ستونزو د امنیتي ستونزو نور خبرې نه وي لکه څومره چې دغه طرف ته دی کله ورځ جغوري اجرستان ورته سقوط کړي قصدن ورته سقوط کړي کله یو پوسټه ورته سقوط کړي کله رشیدانو باندې حمله کیږي دا له دې نه مخکې نه کېدی له دې اوس ورته وایي هغه ولسوالۍ چې دوی ته ډېرې نږدې دي او دوی د خلکو ته داسې وښیي د حکومت ته داسې وښیي چې یعنی د هزارګانو د ولسوالیو ته څېر په نورو پښتون میشتو ولسوالیو کې هم امنیت نشته بنا ټاکنې یوازې په هزاره میشتو ولسوالیو کې کېږي که تاسې د رحماني په نوم یو وکیل دی د دوی کته د ټویټر ته ورسي هغه په څرګند ډول دغه اصلي کې یعنی ډېر زه یعنی شرمېږم چې هغه خبرې کوم چې د هغه ته په ټویټر کې لیکي چې د غزني ټول نفوس تر نیمه زیات نفوس د هزاره و دی او متباقي بیا د پښتنو د تاجکو دی او هغه چې 15% په حکومت کې نه دی او په حکومت کې د هغوی بیا خارجیان له خارج راغلي دي او دا خودکش دی او دا هڅې دی دې ته یعنی شعوري دا کار کول کار کوي یعنی ډېر سیستماتیک ډول موږ د دې یو تجربه لرو ګوره کله چې د څو موده وړاندې تاسې په جریان کې چې قرهباغ ولسوالۍ کې په یو کور کې په شپه باندې ور وختل د محلي پولیسو په لباس کې ور وختل محلي پولیس څوک دا دوی د محلي پولیسو په نوم جوړ کړي اما د دوی شخصي ملیشې وي د همدغو وکیلانو شخصي ملیشې وي هلته په یو کور وختل په کور کې قتلونه وکړو ماشوم یې شهید کړو هلته په سیاسرو کې وګرځېدل هغوی یوه ډبه وړي یو ځوان یې شهید کړو بیا 2 کسان برمته ورسره یوړو ځان سره بیا همدغه 2 کسان چې دوی وړي دي د همدغه 2 کسانو دلته چې له دې خوا ورسته کوم هیئات استول کېږي دغه هیئات کولی سي چې له ما سره زما همغه بندي چې دوی وړی د همغه را سره وغږوي په ټلیفون خو حکومت ټول دا نسي کولی چې همغه راته خلاص کړي همغه منطقه همغه سیمه معلومه کړي یو بخښنه غواړم زه هغه اصلي موضوع ته راځم یعنی د همغه موضوع پلان دوی خپله جوړ کړی و همدغو متعصبو وکیلانو جوړ کړی و دوی سره نور په دولت کې کوم لوړ کسان شته خصوصا په نظامي برخه کې د هغوی په همغږي باندې هغه پلان جوړ کړی و بنان په غزني کې چې کوم اوس د نامنیو خبرې کېږي دغه تر ډېره برېده قصدي دي دغه شعوري کار د لپاره کار پیل کړی دی همدغه چې غزني کې د حوزوي انتخاباتو لپاره تاسو زرهاو لاسلیکونه راټولوي یا مو راټول کړي دي غواړئ دا ولسمشر ته مو سپارئ نو پلان مو څه دی چې څه ډول مخکې ځئ پلان مو دا ده چې ولسمشر ته یوازې همدا ورپیاد کړو چې په قانون اساسي کې او په اساسي قانون کې ډېر واضح ذکر دی هلته 2 ډوله امتیازات ورکول شوي دي هزارو ورونو ته دا امتیازات ورکول شوي دي چې دوی د ووټر لیست برخه انتخاب کړې وه
چې هر ډول سند یا تذکره یا د رای ورکولو کارت یا بل هر هغه سند چې د یو وګړي هویت ثابت کړي او هغه سن ثابت کړي چې رای ورکولای شي دوی سره دا ومنل شو په بدل کې د پښتنو لپاره حوزوي ټاکنې د دوی لپاره مکمل ټول ارڅ ومنل شو په ټول افغانستان کې جریان لري اما د پښتنو لپاره حوزوي ټاکنې دي چې موږ دغه کمیسیون ورته تړلای دی لارینونه ورته کوي د خدای پاره دې تاسو په پلان ده چې کچېرې دغه مسله ونمنل شي په ټاکنو کې برخه نه اخلي یا غزني کې یو ډېر شمېر خلک به په ټاکنو کې برخه وانه اخلي ډېر شمېر نه په غزني کې قطعا پښتانه مطلق اکثریت دي او 80% دي دغه 80% وګړي په ټاکنو کې ټاکنې تحریموي او برخلیک باندې بیا در سره غږیږي چې د ټاکنو برخلیک څه کې وخت کم لرو عاصم صاحب مخلص نامنه په نور ولایتونو کې هم شته ټاکنو څخه وړاندې دغه نامنې په څه معنا دي په ځینو نورو لږ تاسو فرا ولید په قندهار کې په ځینو نورو ولایتونو کې هم دغسې نامنې رامنځته شوې بالکل اصلا ستونزه د افغانستان د انتخاباتو د نه کولو د یوازې د انتصاباتو ده نه یوازې دا چې په غزني کې به انتخابات هلته دغه رقم دی لکه دا ده چې اشاره ورته وکړه د دې سره په څنګ کې په فراه کې مثلا په کندوز کې مثلا په شمالي ځینو ولایاتو کې مثلا په کندهار کې په ځینو ولسوالیو کې چې هغه بل د انتخاباتو کمیسیونونه چې په ولسوالیو کې دي بیخي مرکزونه نه لري چې نامنې له وجې څخه په دغسې حالاتو کې خپله بیا د مرکز د انتخاباتو د کمیسیون د سیستم نه موجودیت او دلته خپله په دغه انتخاباتي پروسه کې د حکومتي چارواکو لکه د سرورداني شاه احمد محمود پلانابستانه د دې لاسوهنې دا هغه مسایل دي چې د انتخابات نور هم تر سوال لاندې راولي غزني راپورته شوې ده په کار ده لکه موږ 2 ورځې وړاندې له کندوز څخه هم دغسې یو ګزارش درلودو چې 80% ټاکنیز مرکزونه هلته تړلي دي هلته نامنې دي په بغلان او نورو ولایتونو کې هم دا مسله ده فکر نه کوي چې اړتیا ده دغه غږ له نورو ولایتونو څخه هم راپورته شي ځکه که چېرې نامنې پراخېږي هغه د ټاکنو یو ډېر مهم اصل چې ټاکنې باید سرتاسري ترسره شي تر پوښتنې لاندې راسي بالکل یو خدا اصل دی موږ په همدې سیستم باندې کار کوو په کابل کې هم یو تعداد او په ولایاتو کې هم یو تعداد احتمالي نمایندان اوس په همدې سیستم باندې کار کوو که انتخابات همدغه رقم ته روان دي همدا رقم ته مداخلې پکښې او دا رقم د سیستم نه موجودیت پکښې که لکه دا اوس چې دی کیدای شي چې موږ په زیات شمېر په سلګونه احتمالي نمایندان یو دم د حکومت سره پرېکون اعلان کړو چې د انتخاباتو ته موږ نه ځو او داسې دا په مخ کې ده دا مسله یعنی دا مسله په مخ کې ده په همدې باندې سیستم بحثونه روان دي مجلسونه روان دي کار پر دې سیستم اصلي دلایل دا دي اصلي دلایل نامنې دي د حکومت مداخلې دي یو خو او د ټاکنو پر وړاندې هغه خنډونه دي چې مشخصې کړۍ راوړاندې جوړوي و اصلا دلته موږ انتخابات نشته ما مخکې ذکر وکړي اصلا انتخابات په افغانستان کې وجود نه لري تاسو وګورئ دغه اوس سیستم چې روان دي دغه اوس کار چې روان دي د کومو کسان لخوا څخه چې روان دي آیا دغه د انتخاباتو اصول دي آیا دغه سیستم دي آیا پر دې ترتیب کې دلته چې حکومت دومره ضعیف دی چې دلته د تذکرو د پروش په مسله کې دوی مداخله نشي کولی هغه کسان چې تذکرې خرڅوي هغه دوی نشي نیولی چې ونیسي چې بندیان کړي هغه کسان چې تذکرې رانیسي هغه دوی نشي کولی چې ونیسي دلته به بیا توپکیزم وي لنډغریزم وي خاني به وي پلار په یوه ولایت کې کاندیدي زوی په بل ولایت کې کاندیدي ورور په بل ولایت کې کاندیدي دا خو څه میراثي چوکۍ نه دي چې دا خلکو ټول نیولي دا یوازې او یوازې هغه کسان دا خوب ویني چې دلته به د پیسو په زور او د واک په زور باندې به دغه کارونه کوي دلته خو دا انتخابات نه دي که همدغه رقم ته روان اوس هم د ټاکنو په کمیسیون باندې غږ کوو چې خپلواکي دې وساته استقلالیت دې وساته ورورو جانو ټولو ته به په یوه سترګه باندې ګورئ د کمیسیون د اصول دي او سیستم دي او میکانیزم دي جوړ کړه دلته به نه لنډغریزم وي نه به دلته توپکیزم وي نه به دلته زورواکي نه به دلته واسطي نه به او باوجود د دې څخه هغه کسان چې دا تذکرې خرڅوي یا یې رانیسي هغه کسان باید د لیسته څخه ووځي د تذکرو د شرط لیسته څخه باید ووځي ودې غواړي له خلکو څخه لیستونه وغواړي اسناد دې وغواړي شواهد دې وغواړي یعنې په ټوله کې دا اندېښنه یوازې غزني کې نه ده بلکې په ټولو ولایتونو کې دغه اندېښنه موجوده ده له خلکو سره چې ښایي ځینې نور خلک د ټوپک په زور د پیسې په زور هغه زورواکان چې ټول هېواد ته ګواښ دي هغوی بیا کاندید دي په همدغه رقم چې تذکرې دي او سټیکرونو مسله ده دوی بیا هم کاندید دي او بیا به د خلکو په سرنوشت باندې حاکم وي بالکل بالکل همدغه مسله ډېره جدي ده تاسو وګورئ یو دغه د پارلمان چوکۍ ولې د خلکو میراثي کړي دي پلار یې وزیر تېر شوی اوس یې زوی کاندید کړی دي پلار یې کاندید په پارلمان کې برحاله اوس دی خپله د یوه ولایته کاندید دي زوی د بل ولایته کاندید کړی دي ورور د بل ولایته کاندید کړی دا ولایتونه ولې دي خلکو داسې ګرګان نیولي دي نو دا خو باید جب بندي کوو برخلیک باندې یوه جمله وخت لرو عاصم صاحب په غزني کې د ټاکنو برخلیک څه کېږي په دغه حالاتو کې ډېر لنډ مننه موږ فقط همدا غواړو موږ چې دلته په کابل کې اوس دفتر ورته پرانیستل همدې موضوعاتو ته او هلته زرګونه لاسلیکونه راټولو یوازې هدف مو دا ده چې ولسمشر ته دا ور په یاد کړو چې تا د حوزوي ټاکنو وعده کړې وه
اوس باید حوزوي شي. بله خبره ده چې د هزارو تورونو ته چې د کوم ووټر لیست واده ورکړي هغوی ته د هماغه کار وکړو. پښتنو ته چې د حوزوي ټاکنو ویلي تر اوسه پورې پاته ده. بنان که چېرته حوزوي ټاکنې ترسره نه شي په غزني کې د پښتون هغه 80% ولس پښتانه، تاجک، سادات درې واړه قوم په ټاکنو کې ګډون نه کوي، ټاکنې خپله تحریموي او نور هم نه منع کوي. بنان بخښنه غواړم که چېرته په دې ډول باندې دوی دغه څه هم بیا هماغه درو ولسوالیو ته ورکوي، دا خو معلومه د بدخشان یو وګړي ته هم دا معلومیږي چې د مشروعیت نه لري. موږ ته د منلو وړ نه. مخلص صاحب، تاسو د ټاکنو په برخلیک باندې یوه جمله راته ووایئ، څه کول پکار دي؟ د ولسواکۍ او دیموکراسۍ هغه اصل ته موږ ژمن یو او غواړو چې دا پر ځان باندې تطبیق کړو تر څو دا په افغانستان کې رڼې ټاکنې وشي. د انتخاباتو کمیسیون ته موږ په پوره احترام سره پر دوی باندې غږ کوو چې تاسې خپل استقلالیت وساتئ، خپل د ټاکنو یو سیستم مو جوړ کړي، یو میکانیزم مو جوړ کړي چې د هغه له طریقې څخه پر مخ ولاړ شو. موږ په تمامه معنا باندې انتخاباتي پروسه څارو، هره ورځ پر دې باندې کار کوو. که احیانا دغه سیستم همدغسې دقیق سم روان ونه اوسېږي، ممکن د افغانستان انتخابات نه چې په افغانستان کې به بیا یو کشمکش ګډوډي به سره جوړي د حکومت او د نوماندانو ترمنځ، هلته به مخالفین زور اخلي. دغه د افغانستان د خاورې څخه به بیا هم مخالفین غلط استفاده کوي. ښه خبره دا ده چې په انتخاباتي اصولو باندې ولاړ سو، په سیستم باندې ولاړ سو، حق ته حق وویل سي او باطل ته باطل وویل سي، او نه چې د مظلوم حق وخوړل سي او ظالم ته بیا ورور برأت ورکړل سي. ډېره مننه کور مدان چې راغلی په موضوع مو راسره بحث وکړه. ګران لیدونکو له تاسو هم ډېره مننه چې تر دې د موضوع مو ملتیا کوله. تر بیا مو الله مل شه.